د ننګرهار کرن ریاست سره په همغږۍ د ډاکار موسسې په تخنیکی او د UNODC موسسې په مالی همکارۍ په څلورو ولسوالیو کې چې پیلې له رودات ولسوالۍ وشو. هر بڼوال ته د 90,000 افغانۍ په ارزښت د بڼوالۍ اړوند د اوبخر وسایل د ویش لړۍ پیل شوه. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي روداتو، سره رود، خوږیاڼو او شیرزاد ولسوالیو کې پر 195 بڼوالو باندې د باغدارۍ وسایل ویشل کیږي چې په خبره یې څو کاله وړاندې د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کرکیله زیاته وه چې په دې وروستیو کې ورته د بدیل معیشت پروګرام له لارې باغونه جوړ شوي. دا هغه ساحو کې دي چې کوکنار او بنګ کرل کېده، نو هغې بهترین بدیل دی. موږ غواړو چې دهقان او خاص کر بزګر او باغدار په دې محکم کو او چې دغه بدیل ډېر بهترین بدیل دی دغه ستروس. نو دې کې موږ تمرکز کوو چې ښه عاید هم کمې ځمکې نه ډېر ښه عاید لاسته راځي. او دغه اوس بستې چې دیو باغدارانو سره کوم همکاري شوې ده، د کم از کم 90,000 افغانیو په بدل کې دیو سره همکاري شوې ده، وسایل او وسایط توزیع شوي دي. ورته وخت د رودات ولسوالۍ باغداران عبدالبصیر وسیر الله وایي وړاندې به یې په خپلو کروندو کې کوکنار او نور نشه یي توکي کرل چې ګټه وټه یې هم کمه وه، خو اوس چې ورته د کرن ریاست لخوا میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي، حاصلات یې هم ښه دي او د وسایلو په ورکړه خوشحاله دي. څرنګه چې موږ مخکې د کوکنارو کښت کوو او د هغې نه موږ نفقه لاسته راوړله، اوس موږ ته د هغې د بدل معیشت پروګرام شروع شوی، باغداري موږ ته راکړې ده چې کوم باغونه موږ ته جوړ شوي دي د هغې د لارې موږ خپله انشاءالله چې زموږ د کورنۍ ضرورتونه به ترې پوره کوو. مخکې چې موږ په کوم زموږ کې کوکنار کرل، نو د هغې ښه بدیل دغه باغداري ده چې موږ ته اوس په خپل باغونو په خپل پټو کې باغونه کرلي دي. خو یو مشکل لرو چې موږ د اوبو سخت مشکل لرو چې موږ ته دغه د اوبو دغه ډریپ سیستم چې اوس کوم دی دغه ډېر ښه سیستم دی. که دا ټولو باغونو ته شي نو دا موږ ته ډېر ښه سیستم دی او دا اسانه موږ کولی شو چې خپل باغ اوبه کړو. دغه راز بڼوال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو غواړي چې د بڼ جوړونې دغه پروسه د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځوي او د اوبو د ذخیره کېدو لپاره دې ورته چک ډیمونه هم جوړ کړي. د ننګرهار کرن ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې 12,000 بېلابېل میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي.